البقره مدنی سورت 218 آیاتونه لري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لرټلی شیطانه په الله پناه غواړم. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوراند لورین الله پنوم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. دا هغه کتاب دی چې هیڅ شک پکښې نسته د ځان ساتونکو لپاره لارښوونه ده. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هغه کسان چې پر غیب باور لري بشپړ لمونځ کوي او له هغې روزي چې ورکړې مو ده د الله په لاره کې یې لګوي. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. او هغه کسان چې پر هغه څه ایمان لري چې تا ته استول سوي او څه چې له تا مخکې نازل کړی سوي دي او پر آخرت هغوی باور کوي. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. همدوی د خپل پالونکي لخوا پر لارښوونه دي او همدوی برایمن دي. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بېشکه هغه کسان چې کفر یې کړی دی پرې برابره ده که هغوی وویروې یا یې ونه ویروې ایمان نه راوړي. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله د هغوی پر زړونو او غوږونو مهر وهلی دی او پر سترګو یې پرده ده او ورته ستر عذاب دی. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. او له خلکو ځینې داسې دي چې وایي پر الله او د آخرت پر ورځ مو ایمان راوړی او هغوی مؤمنان نه دي. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هغوی له الله او هغو کسانو سره چې ایمان یې راوړی دوکه کوي خو هغوی یوازې له خپلو ځانونو سره دوکه کوي او نه پوهیږي. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. په زړونو کې یې ناروغي ده چې الله د هغوی ناروغي لا پسې زیاته کړه او ورته د هغو درواغو له امله چې ویلې دردونکی عذاب دی. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. او کله چې ورته وویل سي په ځمکه کې ورانکاري مه کوئ هغوی وایي بېشکه موږ سموونکي یو. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. خبر اوسئ بېشکه هغوی ورانکاري دي خو نه پوهیږي. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. او کله چې ورته وویل سي ایمان راوړئ څرنګه چې نورو خلکو ایمان راوړی هغوی وایي آیا ایمان راوړو څرنګه چې ناپوهانو ایمان راوړی
خبر اوسئ پرشتیا همغوی ناپوهان دي خو نه پوهیږي. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. او کله چې له هغو کسانو سره چې ایمان یې راوړی مخامخ سي وایي ایمان مو راوړی، او کله چې له خپلو شیطانانو سره ګوښه سي وایي رښتیا موږ له تاسې سره یو، موږ په مؤمنانو ملنډې وهونکي یو. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله هغوی ته د ملنډو سزا ورکوي او هغوی په خپله سرکشۍ کې لالهانده پرېږدي. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. دوی هغه کسان دي چې لارورکتیا یې په لارموندنې اخیستې ده خو سوداګرۍ یې ګټه نه ده کړې او هغوی لارموندونکي نه وو. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هغوی هغه چا غوندې دي چې اور یې بل کړی وي، نو کله چې یې شاوخوا رڼا کړي الله یې رڼا واخلي او په داسې تیارو کې یې پرېږدي چې هیڅ نه ویني. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هغوی کاڼه ګونګیان او ړانده دي نو هغوی نه راستنېږي. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا لاسمان اوریدونکي باران غوندې دي چې پکښې تیارې تالنده او برېښنا وي، د ټکو له امله د مرګ له ویرې خپلې ګوتې په غوږو کې نیسي او الله د کافرانو ایسارونکی دی. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. نږدې ده چې برېښنا یې سترګې واخلي، هر کله چې ورته رڼا سي پکښې ځي او کله چې پرې تیاره کړي ودرېږي، او که الله غوښتی د هغوی د اورېدو او لیدو توان به یې اخیستی وای. بېشکه الله پر هر څه واکمن دی. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے خلقو د خپل پالونکي عبادت وکړئ چې تاسې او تر تاسې مخکې خلک یې پیدا کړي څو تاسې ځان وساتئ. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هغه چې ځمکه درته فرش او اسمان یې چت ګرځولي او له اسمانه یې اوبه ورولې بیا یې پرې درته د روزۍ په توګه میوې رایستلې، نو له الله سره سیالان مه ګرځوئ، حال دا چې تاسې پوهیږئ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. او
او که په هغه څه کې چې موږ پر خپل بنده نازل کړي په شک کې یاست نو هغه غوندې یو صورت راوړئ او له الله پرته خپل ملاتړي راوبولئ که رښتیني یاست فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين نو که تاسې یې ونه کړای سئ او هیڅکله به یې ونه کړای سئ نو له هغه وره وویریږئ چې سونتوکي خلک او ډبرې دي کافرانو ته چمتو کړی سوی دی وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون او زیری ورکړه هغو کسانو ته چې ایمان یې راوړی او ښه کارونه یې کړي هغوی لره داسې باغونه دي چې تر ونو لاندې یې ویالې بهیږي هر کله چې ورته د هغه میوې په روزي ورکړل سي وایي دا هغه دي چې مخکې راته په روزي راکړل سوي وي او د هغو په څیر به ورته راوړل سي او په هغه کې به ورلره پاکې ښځې وي او تل به هلته وي إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين بېشکه الله دا باک نه ګڼي چې د ماشي یا تر هغه د واړه څه بېلګه راوړي نو هغه کسان چې ایمان یې راوړی پوهېږي چې هغه یې د پالونکي لخوا حق دی او چا چې کفر کړی نو وایي چې الله له دې بېلګې څه اراده لري ډېر پرې لار روکې کوي او ډېرو ته پرې لاره ښیي او یوازې بېلارې پرې لار روکې کوي الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون هغه خلک چې د الله تړون د هغه له ټینګښت وروسته ماتوي او هغه څه پرې کوي چې الله یې د پاللو امر کړی او په ځمکه کې ورانکاري کوي همدوی زیانمن دي كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون څرنګه له الله نه ټکوئ حال دا چې مړه واست نو ژوندي یې کړاست بیا مو مړه کوي بیا مو ژوندي کوي بیا هغه ته ورګرځول کیږئ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم همغه درته ټول هغه څه پیدا کړي چې په ځمکه کې دي بیا یې اسمان ته پام وکړ او اوه اسمانونه یې برابر کړل او هغه په هر څه ښه پوه دی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون او کله چې د پالونکي پرشتو ته وویل بېشکه زه په ځمکه کې د ځایناستي ګرځونکی یم هغوی وویل آیا ته داسې څوک پکښې ګرځوې چې په هغې کې به ورانکاري کوي او وینه به تویوي حال دا چې موږ دې په ستاینه پاکي بیانوو او درناوی دې کوو
هغه وویل بېشکه زه په هغه څه پوهېږم چې تاسې نه پرې پوهېږئ. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. او آدم ته یې ټول نومونه وښول، بیا یې فرښتو ته وړاندې کړل. نو ویې ویل که تاسې رښتیني یاست نو د دغو شیانو نومونه راوښیاست. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هغوی وویل تا لره پاکي ده، له هغه څه پرته چې تا راښولي په بل څه نه پوهېږو، بېشکه ته ښه په حکمت لرونکی یې. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هغه وویل ای آدمه هغوی ته یې نومونه وښیه. نو کله چې هغوی ته نومونه وښول هغه وویل آیا تاسې ته مې نه وویلې چې بېشکه زه د اسمانونو او ځمکې په غیبو پوهېږم او په هغه څه پوهېږم چې څرګندول او پټول مو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. او کله چې مو فرښتو ته وویل آدم ته سجده وکړئ نو هغوی سجده وکړه خو ابلیس ونه کړه، انکار او لویي یې وکړه او هغه له کافرانو و. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. او موږ وویل ای آدمه ته او مېرمن دې په جنت کې اوسئ او له هغه څخه خورئ چېرته چې وغواړئ او دې ونې ته مه نږدې کېږئ که نه له تېرې کوونکو بسئ. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. نو شیطان هغوی ورڅخه وشویول او له هغه څه یې وایستل چې پکښې وه او موږ وویل کوز سئ، ځینې به مو د ځینو دښمنان وي او تاسې ته په ځمکه کې استوګنه ده او تر یوې مودې ګټه ده. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نو آدم له خپل پالونکي څه تورې زده کړل نو هغه یې توبه قبوله کړه، بېشکه همغه ډېر توبه قبلونکی لورونکی دی. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. موږ وویل له هغه ټول کوز سئ، که تاسې ته زما لخوا کومه لارښوونه راغله نو چا چې زما د لارښوونې پیروي وکړه نو پر هغوی به نه کومه ویره وي او نه به غمجنیږي. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. او چا چې کفر کړی او زموږ نښانې درواغ ګڼلې همدوی د اور استوګن دي، هغوی به تل پکښې وي.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. اے بني اسرائیلو، زما هغه لورونه در په یاد کړئ چې در باندې لورولې مې ده، او زما ژمنه پوره کړئ. زه به ستاسې ژمنه در پوره کړم او یوازې له ما وویریږئ. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. او پر هغه څه ایمان راوړئ چې نازل کړي مې دي، د هغه څه تصدیق کوونکي دي چې در سره دي، او پرې لومړني نټه کوونکي مه کیږئ، او زما آیاتونه په لږو پیسو مه پلورئ، او یوازې له ما ډارېږئ. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. او حق له باطل سره مه ګډوئ او مه حق پټوئ، حال دا چې تاسې پوهیږئ. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. او بشپړ لمونځ کوئ او زکات ورکوئ او له رکوع کوونکو سره رکوع کوئ. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. آیا خلکو ته د ښېګڼې امر کوئ او خپل ځانونه هېروئ؟ حال دا چې تاسې کتاب هم لولئ، نو آیا له عقله کار نه اخلئ؟ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. او په صبر او لمانځه مرسته وغواړئ، په رښتیا دا دروند دی، خو پر عاجزي کوونکو دروند نه دی. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. څوک چې باور لري چې هغوی له خپل پالونکي سره مخامخېدونکي او هغه ته ورګرځېدونکي دي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اے بني اسرائیلو، زما هغه لورونه در په یاد کړئ چې در باندې لورولې مې ده، او دا چې پر نورو خلکو مې غوره کړي یاست. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. او له هغې ورځې وویرېږئ چې څوک به د بل چا په هیڅ کار نه راځي، او نه به ترې کومه سپارښتنه منل کیږي، او نه به ورڅخه کومه فدیه اخیستل کیږي، او نه به له هغوی سره مرسته کیږي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. او کله چې مو د فرعون له خلکو وژغورلاست چې سخته سزا یې درکوله، ستاسې زامن یې حلالول او ښځې یې ژوندۍ در پرېښولې، او په دې کې ستاسې د پالونکي له لوري درته ستره ازموینه وه. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. او کله چې مو سمندر درته بیل کړ او ومو ژغورلاست، او د فرعون پلویان مو ډوب کړل او تاسې کتل. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. او هغه وخت در په یاد کړئ چې له موسی سره مو 40 شپې ژمنه وکړه، بیا له هغه وروسته تاسې خوسۍ معبود ونیوئ،
او تاسې ظالمان واست. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. بیا مو له دې وروسته تاسې وبخښلاست څو تاسې شکر وباسئ. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. او کله چې مو موسی ته کتاب او د حق او باطل بیلونکی ورکړ چې تاسې سمه لاره ومومئ. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. او کله چې موسی خپل قوم ته وویل ای زما قومه بېشکه تاسې د خصي په معبود نیولو سره پر خپلو ځانونو ظلم کړی نو پیدا کوونکي ته مو توبه وباسئ او ځانونه مو ووژنئ. دا مو د پیدا کوونکي په وړاندې درته غوره ده نو هغه ستاسې توبه ومنله بېشکه هغه ډېر توبه منونکی لورونکی دی. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. او کله چې مو وویل ای موسی تر هغه پر تا باور نه کوو څو الله په ښکاره ونه وینو نو تاسې تندر ونیولاست حال دا چې کتل مو. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. بیا مو ستاسې لمړینې وروسته ژوندي کړاست څو شکر وباسئ. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. او پر تاسې مو وریت سوری کړله او ترنجبین او مړزان مو در واستول له هغو پاکو شانو خورئ چې په روزي مو درکړي او پر موږ یې ظلم نه دی کړی خو پر خپلو ځانونو یې ظلم کاوه. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. او کله چې مو وویل دغه کلي ته ننوځئ او هر ځای چې وغواړئ پرېمانه یې ترې خورئ او له دروازې سر ټیټې ننوځئ او ووایاست چې ستا د بخښنې غوښتونکي یو موږ به مو ګناهونه وبخښو او ډېر ژر به ښېګڼه کوونکو ته ثواب ورزیات کړو. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. نو چا چې ظلم کړی و هغه خبره یې په بلې واړوله چې ورته ویل سوې وه نو پر هغو کسانو مو له اسمانه عذاب ولېږئ چې تېره یې کړی و ځکه بېلارې یې کوله. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. او کله چې موسی خپل قوم ته اوبه وغوښتې نو ومو ویل په خپله له کاڼه تیږه ووهه نو 12 چینې ترې وټوکېدې بېشکه هر ټبر د اوبو څښلو خپل ځای وپېژانده. د الله له روزي خورئ او څښئ او په ځمکه کې ورانکارې مه تاویږئ. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها
قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون او کله چې مو وویل ای موسی موږ هیڅکله پر یو ډول خوړو صبر نه کوو نو له خپل پالونکي دې راته وغواړه چې هغه څه راوباسي چې ځمکه یې شنه کوي د هغې سابه ترې چمبرخیال غنم نسک او پیاز نو هغه وویل آیا تاسې هغه څه چې غوره دي په هغه څه بدلوئ چې ناکاره دي ښار ته کوز سئ نو په رښتیا هلته درلره هغه څه دي چې غوښتې مو دي او پر هغوی د ذلت او بېوزلۍ مهر ولګول سو او د الله په غضب سره راوګرځېدل دا ځکه چې هغوی د الله په نښانو کفر کاوه او انبیا یې په ناحقه وژل او دا چې هغوی سرکشي وکړه او له پولو اوښتل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بېشکه له هغو کسانو چې ایمان یې راوړی او هغه چې یهودان سوي عیسویان او ستورلمانځونکي دي څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان راوړي او ښه عمل وکړي نو بدله یې له خپل پالونکي سره ده او پر هغوی به نه کومه ویره وي او نه به غمجنیږي وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ او کله چې مو له تاسې ټینګه ژمنه واخیسته او تور غر مو در باندې پورته کړ چې هغه څه په قوت واخلئ چې در کړي مو دي او یاد کړئ څه چې په هغه کتاب کې دي شایي چې تاسې ځان وساتئ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين بیا له دې وروسته تاسې پر شا وګرځېدلاست که د الله فضل او د هغه لورونه در باندې نه وای نو هرومرو به له زیانمنو واست ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين او پرشتیا تاسې هغه کسان پیژندلي چې له تاسې د خالي ورځې اړوند له بریده اوښتې وه نو ورته ومو ویل رټلي بیزوګان سئ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين نو هغوی مو د دې زمانې او ترې د وروستو خلکو لره عبرت او ځان ساتونکو ته پند وګرځول وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين او کله چې موسی خپل قوم ته وویل بېشکه الله درته د غوا حلالولو امر کړی هغوی وویل آیا موږ مسخره کوې هغه وویل له الله پناه غواړم له دې چې له ناپوهانو سم قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون هغوی وویل خپل پالونکي دې راته وغواړه چې راته څرګنده کړي هغه غوا څرنګه ده وی ویل چې هغه الله وایي هغه غوا نه وړه ده او نه زړه د دې ترمنځ ده نو هغه څه وکړئ چې امر یې درته کیږي
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين هغوی وویل له خپل پالونکي دې راته وغواړه چې راته څرګنده کړي چې رنګ یې څنګه دی ویې ویل چې هغه وایي بېشکه هغه زیړه غوا ده تک زیړ رنګ یې دی چې لیدونکي خوشحالوي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون هغوی وویل له پالونکي دې راته وغواړه چې راته څرګنده کړي چې هغه څه ډول ده بېشکه چې غوا په اشتباه کې اچولي یو او که الله وغواړي هرومرو به لار موندونکي سو قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون ویل چې هغه وایي هغه داسې غوا ده چې زیارستونکې نه ده چې ځمکه یې کوي او نه کرونده خړوبوي روغ رمټه ده هیڅ داغ پرې نسته هغوی وویل اوس دې روښانه خبره وکړه نو حلاله یې کړه او نه ښکارېدل چې ویې کړي وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ او کله چې مو یو سړی مړ کړ نو په اړه یې سره په جګړه سواست الله د هغه څه رایستونکی دی چې پټاوه مو فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون نو ومو ویل چې هغه مړی په یوه برخه ووهئ همدارنګه الله مړي ژوندي کوي او تاسې ته خپلې نښانې درښیي څو له عقله کار واخلئ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون بیا مو له دې وروسته زړونه ډبرې غوندې سخت سول یا تر هغې هم زیات سخت او بېشکه له ځینو ډبرو ویالې بهیږي او ځینې یې چوي او اوبه ترې وځي او بېشکه ځینې ډبرې د الله له ویرې رارغړي او الله له هغه څه بې پروا نه دی چې کوئ یې أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون آیا تمه لرئ چې هغوی به ستاسې په وینا ایمان راوړي او له هغوی یوې ډلې د الله کلام اورېدی او پرې له پوهېدو وروسته یې اړوه حال دا چې هغوی پوهېدل وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون او کله چې له هغو کسانو سره چې ایمان یې راوړی مخامخ سي وایي ایمان مو راوړی او کله چې ځینې له نورو سره ګوښه سي وایي آیا تاسې ورته هغه خبرې ښه یاست چې الله درته څرګندې کړې څو د پالونکي په وړاندې مو در سره پرې جګړه وکړي آیا تاسې له عقله کار نه اخلئ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون آیا هغوی نه پوهیږي چې الله په هغه څه پوهیږي چې هغوی یې پټوي او څه چې ښکاره کوي
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون او ځینې له هغوی نه لوستي دي چې په کتاب نه پوهیږي خو هیلې لري او هغوی یوازې ګمان کوي. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. نو هغو کسانو ته هلاکت دی چې په خپلو لاسونو کتاب لیکي بیا وایي چې دا د الله له لوري دی څو پرې لږ پیسې واخلي نو د هغه څه له امله ورته هلاکت دی چې لاسونو یې لیکلي دي او د هغه څه له امله هم ورته هلاکت دی چې کوي یې. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. او هغوی وایي چې له څو شمېرلو ورځو پرته به راته هېڅکله اور ونه رسېږي. ووایه آیا د الله له خوا مو ژمنه اخیستې ده چې الله به هېڅکله له خپلې ژمنې وانه وړي یا پر الله هغه څه وایاست چې نه پرې پوهېږئ؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولنا څوک چې کومه ګناه وکړي او ګناه ترې چاپېره سي نو همدوی د دوزخ استوګن دي تل به پکښې وي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. او څوک چې ایمان راوړي او ښه کارونه کوي همدوی د جنت استوګن دي هغوی به تل پکښې وي. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. او کله چې مو له بني اسرائیلو ټینګه ژمنه واخیسته چې یوازې د الله عبادت به کوئ او له مور او پلار خپلوانو یتیمانو او بېوزلو سره به ښېګڼه کوئ خلکو ته ښې خبرې کوئ بشپړ لمونځ کوئ او زکات ورکوئ بیا مو له لږو پرته تاسې مخ واړاوه او تاسې مخ اړوونکي یاست. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. او کله چې مو ستاسې ټینګه ژمنه واخیسته چې خپلې وینې به نه سره تویوئ او خلک به له خپلو کورونو سره نه باسئ بیا مو اقرار وکړ او تاسې شاهدان واست. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب
وما الله بغافل عما تعملون. بیا تاسې همغه خلک یاست چې خپل خلک وژنئ او له تاسې ځینې خلک د هغوی له کورونو باسئ، د هغوی په وړاندې په ګناه او دښمنۍ د هغوی د دښمنانو مرسته کوئ، او که هغوی درته بندیان راسي نو فدیه یې ورکوئ، حال دا چې د هغوی ایستل پر تاسې حرام کړل سوي وه. آیا پر یو څه کتاب ایمان راوړئ او له یو څه نه ټکوئ؟ نو له تاسې چې څوک داسې کوي له دې پرته یې بله څه بدله ده چې د دنیا په ژوند کې رسوایي او د قیامت په ورځ به سختې سزا ته ور وګرځول سي، او الله له هغه څه بېخبره نه دی چې تاسې یې کوئ. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. دوی هغه کسان دي چې پر آخرت یې د دنیا ژوند پیرلی دی، نو نه به ترې عذاب سپک کړل سي او نه به له هغوی سره مرسته کیږي. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. او بېشکه مو موسی ته کتاب ورکړ او ترې وروسته مو پرله پسې رسولان ولېږل، او د مریم زوی عیسی ته مو څرګندې نښانې ورکړې او په سپېڅلي روح مو د هغه ملاتړ وکړ. نو هر کله چې درته کوم رسول له هغه څه سره راغی چې ستاسې نفسونو نه غوښتل، لویي مو وکړه، نو یوه ډله نبیان مو درواغجن ګڼل او یوه ډله مو وژل. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. او هغوی وایي زړونه مو په پردو کې دي، بلکې الله د هغوی د کفر له امله پرې لعنت کړی دی، نو ډیر لږ ایمان راوړي. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. او کله چې د الله له لوري ورته داسې کتاب قرآن راغی د هغه څه تصدیق کوونکی و چې ورسره و، او له دې مخکې پر هغه چا بری غوښتی چې کفر یې کړی و، نو کله چې ورته هغه څه راغلل ویې پیژندل او نټه یې ترې وکړه، نو پر کافرانو د الله لعنت دی. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. ډیر بد دی هغه څه چې خپل ځانونه یې پرې خرڅ کړي دي، دا چې د کینې په توګه یې له هغه څه نټه کړې چې الله له خپلې لورینې له خپلو بندګانو څخه هغه چاته استولي چې ویې غواړي، نو د غصې له پاسه په غصه راوګرځېدل او کافرانو له رسپکونکې سزا ده. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كنتم مؤمنين. او کله چې ورته وویل سي پر هغه څه ایمان راوړئ چې الله را لېږلي، وایي پر هغه څه ایمان راوړو چې پر موږ نازل سوي، او له هغه پرته پر نورو کفر کوي، حال دا چې هغه حق دی، د هغه څه تصدیق کوونکی دی چې ورسره دی. ووایه که مؤمنان یاست له دې مخکې مو ولې د الله نبیان وژل؟
ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون او پرشتیا موسی درته له څرګندو نښانو سره راغی بیا مو له هغه وروسته خصی معبود ونیوی حال دا چې تاسې ظالمان واست وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ او کله چې مو له تاسې ټینګه ژمنه واخیسته او پر تاسې مو تور غر پورته کړ او ومو ویل هغه څه ټینګ ونیسئ چې در کړي مو دي او واورئ ویې ویل وامو اورېدل او ومو نه منل او د هغوی د کفر له امله په زړونو کې یې خصي ځای نیولی و ووایه که مؤمنان یاست څومره بد دی هغه څه چې ایمان مو درته پرې امر کوي قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ووایا که د الله په وړاندې د آخرت کور له نورو خلکو پرته یوازې تاسې لروي نو که رښتیني یاست د مرګ هیله وکړئ ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين او د هغه څه له امله به یې هېڅکله هیله ونه کړي چې لاسونو یې مخکې لیږلي او الله په ظالمانو ښه پوه دی ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون او هرومرو به تر نورو خلکو پر ژوند زیات حریصان ومومي او له هغو کسانو هم چې شرک یې کړی هر یو یې غواړي چې زر کاله عمر ورکړل سي او هغه زیات عمر یې له سزا لرې کوونکی نه دی او الله د هغه څه لیدونکی دی چې کوي یې قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ووایا څوک چې د جبرائیل دشمن وي نو پرشتیا هغه د الله په اجازه هغه قرآن ستا پر زړه نازل کړی د هغه څه تصدیق کوونکی دی چې ترې مخکې و او مؤمنانو ته لارښوونه او زیری دی من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين څوک چې د الله د هغه د فرشتو او د هغه د رسولانو او د جبرائیل او میکائیل دشمن وي نو بېشکه الله د کافرانو دشمن دی ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون او پرشتیا تا ته مو څرګند آیاتونه درلیږلي او یوازې بېلارې ترې ناټکوي او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون او هر کله چې هغوی کوم تړون کړی نو ترې یوې ډلې هغه وغورځاوه بلکې ډیری یې ایمان نه راوړي ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون او کله چې ورته د الله له لوري یو رسول راغی د هغه څه تصدیق کوونکی و چې ورسره وه
نو ترې یوې ډلې له هغو کسانو چې کتاب ورکړل سوی و د الله کتاب داسې شاته وغورځوه لکه چې نه پرې پوهېږي. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. او هغوی د هغه څه پیروي وکړه چې د سلیمان په پاچایۍ کې شیطانانو لوستل او سلیمان کفر نه و کړی خو شیطانانو کفر کړی و. خلکو ته جادو او هغه څه ورښول چې په بابل کې پر هاروت او ماروت نازل سوي وه او هغوی دواړو تر هغې چاته څه نه ورښودل څو ووایي چې موږ یوازې ازمایښت یو نو کفر مه کوه. نو له هغوی یې هغه څه زده کول چې پرې به یې د میړه او د هغه د ښځې ترمنځ بېلتون راوستی او د الله له اجازې پرته هغوی پرې هیچاته زیان رسونکي نه وو او هغه څه یې زده کول چې زیان یې ورته رساوه او ګټه یې نه ورته رسوله او بېشکه هغوی پوهېدل څوک چې هغه واخلي هغه لره په آخرت کې هیڅ برخه نسته او که هغوی پوهېدلی هغه څه بد دی چې پرې ځانونه یې پلورلي. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. او که هغوی ایمان راوړی وای او ځان یې ساتلی وای نو که هغوی پوهېدلی بېشکه د الله له لوري به یې بدله غوره وای. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. اے هغه کسانو چې ایمان مو راوړی خیال مو وساته راینا مه وایاست او پام راته وکړه انظرنا ووایاست او واورئ او کافرانو لره دردونکې سزا ده. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هغه کسان چې کفر یې کړی د کتاب څښتنان وي او که مشرکان نه غواړي چې د پالونکي له خوا مو درته ښېګڼه واستول سي او الله چې چاته وغواړي په خپله لورونه یې ځانګړی کوي او الله د سترې پیرزوینې څښتن دی. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. کوم آیات چې منسوخوو یا یې هیروو تر هغه غوره یا د هغه غوندې راوړو آیا نه پوهېږې چې الله پر هر څه واکمن دی. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. آیا نه پوهېږې چې د اسمانونو او ځمکې پاچایي یوازې الله لره ده او له الله پرته ستاسې نه کوم دوست او نه مرستندوی. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
آیا غواړئ چې له خپل رسوله داسې پوښتنې وکړئ څرنګه چې مخکې له موسی پوښتل سوې وي او څوک چې ایمان په کفر بدل کړي نو بېشکه له سمې لارې لارورکی سو. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. د کتاب له څښتنانو ډېری خوښوي چې له ایمان راوړلو وروسته مو کافران وګرځوي د هغې کینې له امله چې ورسره ده وروسته له دې چې حق ورته څرګند سو نو تر هغه یې وبخښئ او ترې تېر سئ څو الله خپله پرېکړه راوړي. په رښتیا الله پر هر څه واکمن دی. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. او بشپړ لمونځ وکړئ او زکات ورکړئ او کومه ښېګڼه چې خپلو ځانونو ته مخکې لیږئ هغه به له الله سره ومومئ. بېشکه الله د هغه څه لیدونکی دی چې کوئ یې. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. او هغوی وویل چې له یهودانو او عیسویانو پرته به هیڅ کله بل څوک جنت ته ولاړ نسي. دا یې هیلې دي. ووایه که رښتینې یاست خپل دلیل راوړئ. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولنا څوک چې خپل ځان الله ته وسپاري حال دا چې ښېګڼه کوونکی وي نو هغه لره له خپل پالونکي سره بدله ده او نه به پرې کومه ویره وي او نه به هغوی غمجنیږي. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. او یهودان وایي چې عیسویان پر هیڅ دین نه دي او عیسویان وایي چې یهودان پر هیڅ دین نه دي حال دا چې هغوی کتاب لولي. همدارنګه هغوی غوندې وینا هغه کسان هم کوي چې نه پوهیږي. نو الله به د قیامت په ورځ د هغوی ترمنځ په هغه څه کې پرېکړه وکړي چې اختلاف یې پکښې کاوه. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. او تر هغه چا ډیر ظالم څوک دی چې د الله په جماعتونو کې د هغه پر نوم یادولو بندیز ولګوي او په ورانولو کې هڅه وکړي. دوی لره نه ښایي چې ورننوځي خو د ویرې په حال کې هغوی لره په دنیا کې رسوایي او په آخرت کې ورته لویه سزا ده. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. او ختیځ او لویدیځ یوازې الله لره دی نو هر لوري ته چې مخ واړوئ همغه د الله لوری دی. بېشکه الله د پراخۍ څښتن ډیر پوه دی. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. او هغوی وایي الله زوی نیولی هغه لره پاکي ده بلکې څه چې په اسمانونو او ځمکه کې دي هغه لره دي
ټول د هغه امر منونکي دي. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. د اسمانونو او ځمکې پیدا کوونکی دی او کله چې د کوم کار پریکړه کوي نو ورته وایي څه نو هغه کیږي. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. او هغه کسان چې نه پوهیږي وایي ولی الله له موږ سره خبرې نه کوي یا ولی موږ ته کومه نشانه نه راځي. همدارنګه هغوی غوندې وینا هغو کسانو هم کړې وه چې ترې مخکې وه، زړونه یې سره ورته دي. بېشکه هغو خلکو ته په څرګند ډول نشانې بیانوو چې باور لري. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. بېشکه مو ته په حقه د زیرې ورکوونکي او ویرونکي په توګه لېږلی او له تا د دوزخ د استوګنو پوښتنه نه کیږي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. او هیڅ کله درڅخه یهودان او عیسویان نه خوشحالیږي څو یې د دین پیروي ونه کړې. ووایه بېشکه د الله لارښوونه رښتینې لارښوونه ده او که وروسته له هغې چې پوهه درته راغله د هغوی د غوښتنو پیروي دې وکړه تا له رب العله څخه نه کوم ملاتړی او نه هم مرستندوی وي. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. هغه کسان چې کتاب مور کړی داسې یې لولي څرنګه چې حق دی دوی پرې ایمان لري او څوک چې پرې کفر وکړي نو همدوی زیانمن دي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اے بني اسرائیلو زما هغه لورونه در په یاد کړئ چې در باندې لورولې مې ده او دا چې پر نورو خلکو مې غوره کړي یاست. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. او له هغې ورځې وویرېږئ چې څوک به د بل چا په هیڅ کار نه راځي او نه به ترې فدیه اخیستل کیږي او نه به ورته کومه سپارښتنه ګټه رسوي او نه به یې مرسته کیږي. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. او کله چې خپل پالونکی یې ابراهیم په څو خبرو وازمایه نو هغه یې بشپړې کړې. الله وویل زه د خلکو ته امام ګرځونکی یم. ابراهیم وویل او زما له اولاده. الله وویل زما ژمنه ظالمانو ته نه رسیږي. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود او کله چې مخونه کعبه خلکو ته د بیا بیا ورګرځېدو او امن ځای وګرځوله او مقام ابراهیم لمانځی ونیسئ او پر ابراهیم او اسماعیل مو ټینګار وکړ چې زما خونه طواف کوونکو اعتکاف کوونکو رکوع کوونکو او سجده کوونکو ته پاکه کړئ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. او کله چې ابراهیم وویل ای زما پالونکې دا د امن ښار وګرځوه او هغو اوسېدونکو ته یې میوې ترې په روزي ورکړه چې پر الله او د آخرت پر ورځې ایمان راوړئ. الله وویل او څوک چې کفر وکړي نو هغه ته به لږ ګټه ورکړم بیا به یې د اور عذاب ته راکش کړم او د ورتګ بد ځای دی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. او کله چې ابراهیم او اسماعیل د خونې بنسټونه پورته کول ای زموږ پالونکې زموږ څخه قبول کړه بېشکه ته ښه اورېدونکی ډېر پوه یې. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ای زموږ پالونکې تا ته مو غاړه ایښوونکي وګرځوه او زموږ له اولادونو تا ته غاړه ایښوونکی امت وګرځوه او موږ ته مو د عبادتونو لارې راوښیه او توبه مو قبوله کړه بېشکه ته بشپړ توبه قبلوونکی لورونکی یې. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ای زموږ پالونکې له هغوی څخه ورته یو رسول ولېږه چې ستا آیاتونه ورته لولي او کتاب او حکمت ورښیي او هغوی پاکوي بېشکه ته برلاسی حکمت لرونکی یې. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. او له هغه چا پرته چې ځان یې ناپوه کړی وي بل څوک د ابراهیم له دینه مخ اړوي او بېشکه هغه مو په دنیا کې غوره کړی او بېشکه هغه په آخرت کې له صالحانو دی. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. کله چې ورته پالونکي وویل غاړه کښېږده هغه وویل د کائناتو پالونکي ته مې غاړه ایښې ده. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. او په هغې ابراهیم او یعقوب خپلو زامنو ته وصیت کړی و ای زما زامنو بېشکه الله تاسې لره دین غوره کړی نو مه مرئ مګر حال دا چې مسلمانان یاست. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. آیا تاسې هغه وخت واست
کله چې یعقوب ته مرګ راغی کله چې خپلو زامنو ته وویل تر ما وروسته به د څه شی عبادت کوئ هغوی وویل د هغه یوه معبود عبادت به کوو چې ستا او ستا د پلرونو ابراهیم اسماعیل او اسحاق معبود دی او موږ هغه ته غاړه ایښودونکي یو تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون دا یو امت و چې تیر سوی دی ورلره هغه څه دي چې کړي دي او تاسې لره هغه څه دي چې کړي مو دي او له تاسې د هغه څه پوښتنه نه کیږي چې کول یې وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين او هغوی وویل یهودان یا عیسویان سئ چې سمه لاره ومومئ ووایه بلکې د ابراهیم د سیده دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه وو قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ووایاست پر الله او پر هغه څه مو ایمان راوړی چې راته استول سوي او پر هغه څه چې ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب او د هغوی اولاد ته استول سوي او پر هغه څه چې موسی او عیسی ته ورکړل سوي او پر هغه څه چې د خپل پالونکي له خوا نبیانو ته ورکړل سوي دي له هغوی څخه د یو ترمنځ توپیر نه کوو او موږ هغه ته غاړه ایښوونکي یو فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم نو که هغوی په هغه څه تاسې غوندې ایمان راوړي نو په رښتیا یې لاره ومونده او که وګرځېدل نو بېشکه هغوی په دښمني کې دي نو له هغوی څخه تا ته الله بسنه کوي او هغه ښه اورېدونکی ډیر پوه دی صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون اے مسلمانانو ووایاست موږ ته الله خپل رنګ را کړی او د رنګ له پلوه تر الله څوک ښه دی او موږ یوازې د هغه لمانځونکي یو قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ووایا آیا د الله په اړه را سره شخړه کوئ حال دا چې هغه زموږ او ستاسې پالونکی دی او موږ لره زموږ کړنې دي او تاسې لره ستاسې کړنې دي او موږ هغه ته اخلاص لرونکي یو أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون آیا تاسې وایاست بېشکه ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب او اولاد یهودان یا عیسویان ووایه آیا تاسې ښه پوهیږئ که الله او تر هغه چا ډېر تیری کوونکی څوک دی چې د الله له لوري ورسپارل سوې شاهدي پټه کړي او الله له هغه څه بې پروا نه دی چې کوئ یې تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون دا یو امت و چې تیر سوی دی
ورلره هغه څه دي چې کړي دي او تاسې لره هغه څه دي چې کړي مو دي او له تاسې د هغه څه پوښتنه نه کیږي چې کول یې. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ډیر ژر بنا پوهان ووایي لخپلې هغې قبلې څه وګرځول چې پرې ووایه الله لره ختیځ او لویدیځ دی چاته چې وغواړي نیغې لارې ته یې لارښوونه کوي. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. او همدارنګه مو تاسې منځنی امت ګرځولی یاست چې پر خلکو شاهدان سئ او رسول پر تاسې شاهد وي او هغه قبله مو نه ده ګرځولې چې ته پرې وې څو ووینو چې څوک د رسول پیروي کوي او څوک پر خپلو پوندو اوړي. که څه هم دا سخت ده خو نه پر هغو کسانو چې الله ورته لارښوونه کړې او الله نه دی چې ایمان مو ضایع کړي. بېشکه الله پر خلکو خواخوږی لورونکی دی. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. د اسمان لوري ته ستا مخ اړول را اړول وینو نو هرومرو به د هغې قبلې ته واړوو چې ته یې خوښوې نو مخ دې د مسجد حرام خواته واړوه او هر چیرې چې واست نو خپل مخونه د هغې لوري ته اړوئ او بېشکه هغه کسان چې کتاب ورکړی سوی پوهیږي چې هغه یې د پالونکي لخوا حق دی او الله له هغه څه بې پروا نه دی چې هغوی یې کوي. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. او کته هغو کسانو ته هره نښه راوړې چې کتاب ورکړی سوی ستا د قبلې پیروي نه کوي او نه ته د هغوی د قبلې پیروي کوونکی او نه د هغوی ځینې د ځینو نورو د قبلې پیروي کوونکي دي او که وروسته له هغه چې پوهه درته راغله ته یې د غوښتنو پیروي وکړې بېشکه ته به له ظالمانو یې. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هغه کسان چې کتاب مور کړی هغه داسې پیژني لکه چې خپل زامن پیژني او بېشکه له هغوی یوه ډله حق پټوي حال دا چې پرې پوهیږي.